کړې ده چې کله انسان د خوبه راویښ شي، کله کله په خوله کې لاړې جمع شوي، خوږې غوندې لاړې، آیا د هغې په تېرولو باندې روژه ماتېږي او که نه؟ نو جواب دا دی چې که چېرته انسان په خولې کې لاړې جمع کړي دي او بیا یې تېروي، په دې باندې روژه ماتېږي، ځکه چې دا خو په خولې کې اوبه جمع شولې او هغې نه بعد بیا یې تېروي. او که داسې چې کومې لاړې په دې خوله کې پیدا کېږي او دا تېرېږي، ځکه چې د انسان د ژبې لاندې لږې لږې لاړې راوځي او دا پکې الله د طاقت اچولی دی چې ژبه دې سره پستی، د دغې په تېرولو باندې روژه نه ماتېږي. خو که انسان یې په خوله کې جمع کړي ډېرې کړي، نو بیا یې تېروي، نو دا یو قسم ته زیاتي شی دی، زیاتي مواد دي، د هغې په تېرولو باندې بیا روژه ماتېږي. دې نه ځان ساتل پکار دي. السلام علیکم ورحمت الله.